سلامونه ډیرو درنو او محترمو اوریدونکو او لیدونکو. خدای دې وکړي چې روغ او جوړ واوسئ. نن ورځ د تجارت یا کاروبار په دریمه برخه کې به د بزنس ویژن اینڈ میشن په اړه خبرې وکړو. دا دوه مفاهیم ستاسو د کاروبار د لاسته راوړنو لپاره خورا ډیر مهم دي. راځئ چې د پوهیدلو لپاره لومړی وګورو چې ویژن یا هدف او میشن یا ماموریت څه ته وایي. ویژن یا هدف د یو شرکت اوږدمهاله هدف یا هیله ده. د هغه ځای دی چې شرکت غواړي په راتلونکي کې ورته ورسیږي. ویژن یا اوږدمهاله هدف باید الهام بخښونکی، واضح او د شرکت د راتلونکي پر پرمختګ باندې تمرکز وکړي. یعنی دا د کارکوونکو او مشتریانو همدارنګه شریکانو لپاره د شرکت د راتلونکي په اړه روښانه تصویر وړاندې کوي. مثلا د ټسلا شرکت ویژن یا اوږدمهاله هدف داسې دی: د نړۍ د انرژۍ د پایښت لپاره د نوي ټکنالوژیو جوړول. دلته ټسلا غواړي چې د راتلونکي لپاره یو داسې نوښتګر بدلون راولي چې نړۍ د نوې او پاکې انرژۍ د استعمال لور ته بوځي. میشن یا ماموریت د یو شرکت د اوسني حالات توضیح ده. دا هغه څه دي چې شرکت یې اوس کوي او په هغه څه باندې تمرکز لري چې څنګه خپل هدف ته ورسیږي. میشن د یو شرکت د ورځنیو فعالیتونو، اهداف او کارونو جریان ښيي. دا ښيي چې شرکت اوس څه کوي او د څه لپاره یې کوي. میشن باید د شرکت د ټولو کارمندانو او شریکانو لپاره یو واضح لارښود وي. مثلا د کوکاکولا شرکت میشن بیا داسې دی: موږ د نړۍ د ټولو خلکو لپاره خوشحالي رامنځته کوو. زموږ محصولات د ژوند د هرې لحظې یوه برخه ګرځي. د ویژن او میشن ترمنځ توپیر: ویژن یا اوږدمهاله هدف او میشن یا اوسنی ماموریت یو له بله توپیر لري. ویژن د راتلونکي لپاره لاره ښیي، په داسې حال کې چې میشن بیا د اوسني وخت لپاره د کارونو او فعالیتونو په اړه معلومات ورکوي. په بل عبارت چې ډیر مشخص شي، ویژن د اوږدې مودې لپاره یوه لوړه موخه ده او میشن د اوس لپاره هغه څه دي چې تاسې ترسره کوئ ترڅو هماغه اوږدمهالې موخې ته ورسیږئ. د مشهوره شرکتونو ځینې ویژن او همدارنګه میشن: د اپل شرکت ویژن د نړۍ تر ټولو غوره شخصي کمپیوټر او ډیجیټل وسیلې جوړونکې کمپنۍ. میشن د ټکنالوژۍ له لارې د په زړه پورې محصولات وړاندې کول چې د خلکو ژوند بدل کړي. اوس وګورئ چې میشن څه ډول کارونه دي چې دې ته لاره برابروي چې ویژن ته ورسیږو. دوی د ټکنالوژۍ له لارې په زړه پورې ښایسته او د لوړ کیفیت لرونکي ډیوایسونه او ټکنالوژۍ رامنځته کوي ترڅو هماغه خپل ویژن چې د نړۍ تر ټولو غوره د شخصي کمپیوټرونو او ډیجیټل وسیلو جوړونکي کمپنۍ به وي هغې ته ورسیږي. همدارنګه مایکروسافت شرکت د دې ویژن د هر شخص لپاره په کور کې یو کمپیوټر یا د هر میز پر سر یو کمپیوټر په کور کې او د نوې ټکنالوژۍ رسول چې دغه کار یې تقریبا کړی هم ده. میشن د دوی موږ په هر ځای کې د هرې ډلې لپاره د ټکنالوژۍ نوښتونه وړاندې کوو. نو دوی په هر ځای کې چې که افغانستان ده، سوریه ده، عراق ده، که څومره افریقایي پاتې هیوادونه د مایکروسافت ورته ټکنالوژي وړاندې کړې ده، نو د دوی هغه میشن چې موږ په هر ځای کې د هر ډلې لپاره ټکنالوژي نوښتونه وړاندې کوو د دې لامل شو چې دوی هماغه خپل ویژن یا اوږدمهالي هدف ته چې د هر شخص یا هر کور لپاره نړیواله ټکنالوژي رسول دي رسیدلی دي. همدارنګه امازون د امازون ویژن د نړۍ تر ټولو مشتری دوسته شرکت جوړیدل ول. میشن دا و چې د نړۍ هر کچې مشتری ته د هغه اړتیاو سره سم محصولات په چټک او ارزان قیمت سره وړاندې کول. نه دوی د نړۍ هر مشتری ته چې هغه په هر ځای کې په ارزانه بیه او په ښه شکل سره د محصولاتو رسول د دې لامل شول چې دوی د نړۍ تر ټولو مشتری دوسته شرکت شي. د ویژن او میشن اهمیت په څه کې دی؟ ویژن او میشن دواړه د هر کاروبار لپاره اساسي اهمیت لري. دوی د شرکت لارښود او نقشه دي. ویژن شرکت ته د اوږدمهالې لپاره یو واضح هدف ورکوي. میشن د شرکت هر کارمند ته د هغوی د کارونو د اساسي هدف پوهه ورکوي. پای کې به ووایو چې ویژن او میشن نه یوازې ستاسو شرکت ته یو روښانه لار ورکوي بلکې دا ستاسو د ټیم لپاره هم یو الهام بخښونکې خبره ده. کله چې ستاسو خپل ویژن او میشن په سم ډول جوړ کړئ نو د کاروبار د بریالیتوب لپاره به نور هم روښانه شي. دا و د تجارت یا کاروبار دریم درس. خپل نظرونه مو د کمنټ له لارې له موږ سره شریک کړئ. موږ همیشه ستاسو د نیکو نظرونو په تمه یو. خوشحاله او سرلوړي اوسئ.